د مدثر جهان صاحب شعرونه د غینه پس په د امجد ارماني صاحب یو غزل درته ډالې کوم. مدثر جهان صاحب وایي چې دا چې نن ښکل کړمه جانان په دواړو سترګو، دا چې نن ښکل کړمه جانان په دواړو سترګو، ځکه منمه یې احسان په دواړو سترګو. دا چې نن ښکل کړمه جانان په دواړو سترګو، ځکه منمه یې احسان په دواړو سترګو. ما ویل چې ستا شمه اشنا ته به زما شې که نه، راته یې وویل قربان په دواړو سترګو. ما ویل چې ستا شمه اشنا ته به زما شې که نه، راته یې وویل قربان په دواړو سترګو. او ته څنګه لاندې که لیلا بنګړي دې نه ماتېږي، ته څنګه لاندې که لیلا بنګړي دې نه ماتېږي، بس زه منم که نه تاوان په دواړو سترګو. د هغې نه پس راځم د امجد ارماني صاحب یو کلام راته یاد دی، هغه به تاسو ته ډالۍ کوم. امجد ارماني صاحب وایي چې لکه ژوندون چې دوباره نه کېږي، لکه ژوندون چې دوباره نه کېږي، بغیر زمانې ګزاره نه کېږي. لکه ژوندون چې دوباره نه کېږي، بغیر زمانې ګزاره نه کېږي. او د هر چا خپل نظر دې منه مخو، د هر چا خپل نظر دې منه مخو، مینه په غلا کېږي ښکاره نه کېږي. او ماما په 100 روپۍ راکه خیر دی، ماما په 100 روپۍ راکه خیر دی، بچې په دې خو سپاره نه کېږي. ماما په 100 روپۍ راکه خیر دی، بچې په دې خو سپاره نه کېږي. او دا بعضې مونځ سړی په کټ کې کوي، دا بعضې مونځ سړی په کټ کې کوي، دا بعضې مونځ په اشاره نه کېږي. او زما قسم دی ارماني ستړی شوم، زما قسم دی ارماني ستړی شوم، خو ستا نامه په لوپټه نه کېږي. ډېره زیاته مننه جي.